د مینا او دوکې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مینا او دوکې لنډې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره او له مینې ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. کابل کې کرنتین وو. خپل خپلوان یو د بل کرنه تلل. زموږ ټول خپلوان په ننګرهار کې وو. زما مشر ورور ورېندار سره د بچیانو لاړل. ټوله ورځ د ورور کوټه کې ومه. مازدیګر مهال و د ورور تخت کې ویده ومه. د ټلیفون په زنګ له خوبه راپاڅېدمه چې ومې کتل شماره ناشنا وه. اوکې مې کړ. غوږ ته مې موبایل ونیو، د بل چا سره خبرې کولې. ویل یې په غونډارې ووله. ما ته یې لهجه بیخي اشنا ښکاره شوه لکه زموږ د کلي، ځکه موږ خپله همداسې خبرې کولې. تیږې ته به مو غونډاري ویل. ټلیفون مې غوږ ته نیولی و. په خیال کې خپلې سیمې ته تللی ومه چې د هلو غږ مې واورېده. زما د هلو چې بچا وویل هیڅ نه خوښېدل. ورته ومې ویل بلې سلام وروره، شماره دې غلطه کړې. د همدې سره ټلیفون قطع شو. ما کمپله کې سر پټ کړو، نور خوب را نغلو. د غونډاری مې زړه کې اړوو چې شماره او غږ یې نااشنا و، خو خبرې زموږ په رقم وې. نوره جګه شوم، لمونځ مې وکړ. په دې کې یوه میاشت تېره شوه. د روژې مبارکه میاشت وه. 10 بجې شاوخوا به وې. 2 ورېندارګانو سره یو ځای ناسته ومه، کیسې مو کولې چې ټلیفون ته مې زنګ راغلو. وراره ته مې غږ وکړ راشه د زما ټلیفون وکې کړه چې دا څوک دی. ورېندارې مې وخندل. په داس چای وکې کوي چې د هغې غږ هم د جنۍ په رقم دی، ځکه زما وراره واړوکی و. ایله به د 8 کاله و. ویلې خپله یې وکې کړه. ټلیفون قطع شو. بیا یې زنګ ووهلو. 3م زنګ سره مې وکې کړ. غوږ ته مې ونیوه، هلو هلو یې کول. غږ یې داسې و لکه ما چې کله اورېدلی وي. ورته ومې ویل سلام وروره، څوک یې؟ هغه راته وویل ته ما نه پېژنې؟ ما ورته ویل نه وروره، شماره دې غلطه کړې. ویې خندل. د سرې کلا کنډو کې ناست یم. ما ویل چې پوښتنه دې وکړم. بیا مې ورته وویل وروره دا سره کلا خو پېژنم، ځکه زه د همغې ځای یم، خو تاسو نه پېژنم، زه کابل کې یمه. په خندا سره یې وویل کله کابل ته کله لاړې؟ ډېره ورخطا شومه. ورېندارګانې مې هم ناستې وي. ټلیفون مې قطع کړو، زر مې بند کړو. را په زړه شو چې دا همغه څوک و چې څه وخت مخکې یې زنګ وهلی و. ما ته یې لهجه د خپلې سیمې غوندې ښکاره شوې وه. چورت مې وهلو چې دا څوک دی؟ آیا ما پېژني؟ دا کوم خپلوان دی؟ هسې ما ځوروي. بیا مې زړه ډاډه کړو چې زموږ خپل داسې کمعقل نه دي چې ما وځوروي. دا مزاحم دی. د غرمې ویده ومه. د ټلیفون غږ مې له ډاره نه خلاصوو چې کور کې څوک راته ونه وایي چې څنګه داسې ډېر زنګونه درته راځي. پلارجان مې د الله وبخي په کور کې و. وروڼه مې دواړه وظیفې ته تللي وو. مور مې ډېره غوسه ناکه وه. ډېره به د موره ډارېدم. له خوبه پاڅېدمه. ټلیفون مې د بالښت لاندې و، روا مې خیستو. زنګ ورته راغلی و. شماره مې پاکه کړه. د ماسپښین د لمانځه وروسته مې د قرآن کریم تلاوت کاوه چې په ټلیفون رڼا راغله. بیا هم همغه وو. کله مې چې د قرآن شریف تلاوت بس کړو، بیا مې له ټلیفون شماره پاکه، اواز مې همغسې بند و. سرچپه مې په میز کېښوده. د روژه ماتې تیاری مې وکړو. په دې وخت کې 2 ورځې تېرې شوې. زنګ را نغلو. خوشحاله شومه چې زه ښه سړی ولاړو. 3مه ورځ 11 بجې به وي چې په تشناب کې مې سر مینځلو. ټلیفون ته مې زنګ راغی. زړه مې ودرزېده چې یا الله خیر همغه نه وي، بل څوک یې ونه ګوري. په ورخطی له تشناب را ووتمه. زر مې ټلیفون را واخیسته، ګورم چې همغه دی. ټلیفون مې قطع کړو، شماره مې بلاک کړه. بیا لاړم تشناب ته چې د میسج غږ مې تر غوږ شو. راغلم چې لیکلي وو سلام جانې من، څنګه یې؟ په ټلیفون مې اواز بند کړو. کار مې خلاص کړو. میمنخانې ته لاړم. زه به د غرمې هلته ویده کېدم. میمنخانه لږه د کور څخه لرې وه. د ماشومانو اواز نه راتلو. روژه وه، ښه خوب به مې کولو. چورت مې ووهلو چې راشه زنګ ورته ووهه. دای نه لکه چې خپله ملګرې ورکه شوې ده. ما پسې زنګ وهي. یو خو شماره اتصالات ده، زما روشن، مصرف یې هم کېږي. بل میسج کوي، کار به راته وګوري. هغه وخت ما واټساپ نه درلود. ټلیفون ته میسج کولو. ټلیفون کې مې 2 سیم کارتونه وو. د اتصالات نه مې ورته زنګ ووهلو. کلمه مې په ځان چوپ کړه چې څنګه خبرې به شروع کړم. جګ یې نه کړو. ما هم په زړه لاس کېښود. د ټلیفون مې د بالښت لاندې کړو او څملاستم. خوب را نغلو. ټلیفون مې را واخیسته. ګورم چې زنګ یې راغلی و.
شماره یې بلاک وه خو اوکې ته راغلی و. بیا مې زړه کلک کړ، زنګ مې ووهلو، اوکې یې کړو. هلو، ما ځواب ورکړ سلام وروره، هغه روشن شماره زما ده، ته چې زنګ ورته وهې میسج کوې مصرف دې کیږي. ته شمېره سمه وګوره غلطه کړې دي ده، زه هغه نه یم چې ته ورته جانمن وایې. په خندا یې وویل ښه دې وکړل چې دا اتصالات شمېرې نه دې زنګ ووهلو. زما فریده د بلاک نه یې وباسه، ډېرې خبرې به وکړو. زه ورته په غوسه شوم، ما ورته وویل ته روژې ته نه ګورې، د خدای نه نه ډارېږې؟ هغې وخندل، اوس ما خو کومه بده یا کنځل نه دي درته کړي چې روزه ده. ما ورته وویل ما تا ته دومره وایي چې زه هغه نه یم چاته چې ته زنګ وهې او میسج کوې. ما به په غم ککړه کړې. ما ویل وروره چې مصرف دې هم کیږي. ویل یې ما نه خپله مینه ورکه وه، اوس چې تا سره مخ شوم نو نه دې پرېږدم. ما ورته ویل زه وایم چې زنګ او میسج مه کوه، ما ته کور کې مشکل جوړوي، ته وایې چې نه دې پرېږدم. بیا یې وخندل او وی ویل هر وخت چې تا وخت پیدا کړ ما ته مسکال راکوه، همغه وخت به زنګ هم وهم چې کور کې خلکو نه ډارېږي. ما ورته په عاجزۍ وویل وروره زه واده یمه، خاوند لرم، بچیان لرم. هغه راته ویل د 20 بچیانو مور هم وي، زه در سره خبرې کوم ځکه ته زما خوښه شوې یې. ما په زاریو شروع وکړه وروره ما به په چا مړه کړې. هغه راته ویل نه دې مړه کوي، هر وخت چې ته راته مسکال راکړې زه درته زنګ کوم، همداسې زه درته زنګ نه در کوم او نه هم میسج درته کوم. ما ورته ویل سمه ده، اوس دې په خدای سپارم. اړیکه مو پرې کړه، خوب پاتې شو ځکه د لمانځه وخت و. راغلم اودس او لمونځ مې وکړ، تلاوت مې وکړ. زړه مې خپه و روژې ته ګوره ما دومره خبرې، خدایه ستا ډېره ګناهګاره یم. او بیا مې زړه ولړزېده چې وایي مسکال به هم کوي، پرېږدم دې نه. په ډېر ډار او مشکل سره مې یوه سپاره تلاوت وکړو. ځان ته مې دعا وکړه خدایه ته را سره کومک وکړه، مسکال خو نه کوم ورته، خو په څه زاریو به ځان ترېنه خلاص کړم. نور مې د ورېندرګانو سره شپسخانې کې د روژه ماتې تیاری وکړو. زړه کې مې ډار و، یو رقم نارامه ومه. شپه تېره شوه، ما به پېشمني کې د قرآن کریم تلاوت کوه، سهار لمونځ به مې کوو، بیا به ویده کېدم. 9 بجې به وي چې مسکال راته وشو. زر مې ټلیفون را واخیستو، سترګې مې پټې وې، اواز مې بند کړو، بالښ لاندې مې کړو. کمپاله مې په ځان سمه کړه چې ویده شم، خو له ډاره خوب رانه وتښتېدو. په چورتونو کې ډوبه شومه چې څنګه له شره ځان خلاص کړم. له ډېر چورت وهلو وروسته له ځایه پاڅېدم، کلمه مې تېره کړه، شماره مې ټلیفون کې اوکې کړه، له بلاک مې وویستله. د زنګ تېرولو سره دستي اوکې شو. سلام جانمن، څنګه یې؟ ما ورته په غوسه وویل تا ولې مسکال وکړو؟ وی خندل خو تا ناوخته کړو که نه؟ ما ویل پوښتنه دې وکړم. ما بیا په تونده لهجه ورته وویل زه کابل کې یم، ناوخته پورې ویده کېږم، ستا غوندې خو کلي کې نه یم چې ملا اذان سره جګه شم. هغه راته وویل ښه اوس غوسه پرېږده، څنګه یې راته؟ ما ورته ویل زه چې غرمې مې منخانې ته لاړم بیا خبرې کوم، اوس نه کیږي، په مخه دې ښه شه. د کور په کارونو مې ځان مصروف کړو، یو ډول نارامه ومه. غرمه شوه، لاړم د خوب ځای ته. ټلیفون کې مې پیسې کمې وې، مسکال مې ورته وکړو، دستي یې زنګ راغلو. سلام جان، څنګه یې؟ په تمه ومه درته. ما ورته وویل ښه اوس وایه څه وایې؟ هغه راته ویل خوښه شوې مې. ما ورپورې وخندل څنګه؟ زه تا لیدلی یم؟ ویلې ستا خبرې مې خوښې شوي دي. ډېر خوند هغې خبرې راکړو چې په 1 دقیقه کې دې 3 وارې ورور راته وویل. ما ورته وویل زه زړه ښځه یم. هغه وخندل غږ دې د زړو ښځو نه دی. ما ورته ویل زه ډېره بدرنګه یم. هغه راته ویل قبوله مې یې. ما پوښتنه ترې وکړه ښه ته د کومې ولسوالۍ یې؟ هغه راته ویل د خوږیاڼو، زه هم د همدې ځای یم. هغه راته ویل بیا ونه وایې، سره خپل وختو. ما ورته ویل دغلته کوم ځای یې؟ د خپلې سیمې نوم یې واخیستو. ما وخندل په ټوله ولسوالۍ کې مې دغه ځای بد راځي. هغه راته ویل ولې؟ ځواب مې ورکړو زموږ یو لرې خپل و، ښځه هم درلوده ما پسې و چې خوښېږي مې. په خندا یې وویل زه د کوز کلي یم، هغه تا چې ښودلو هغه بر کلی دی. ما ورته ویل ټول یو ځای دی. هغه راته ویل نه زه بیخي د هغې ځای نه یم. ما ورته ویل ځه پرېږده یې د هر کلي چې وې، روژه ده ډېرې خبرې مې وکړې، ګناه ده. هغه راته ویل چې واده مو وکړو بیا جومات درته نیسم، تبلیغ کوه، جمع ورکوه. خو اوس ما سره کیسې وکړه، زما ډېره خوښه شوې، ښایسته خبرې کوي. ما ورته وویل آیا مور و پلار دې اجازه درکوي چې په خپله خوښه ښځه وکړې؟ هغه راته وویل زه دې کوم،
که مور پلار مې خوښ وي او که نه. ما ورته ویل کابل لرې دی که نه، څوک دې پرېږدي چې دلته راشې؟ هغه راته ویل هو، زه د چا په قصه کې نه یم. ما ورته ویل زه چادري نه په سره ومه، جامې په خپل زړه کوم، لنډې هر رقم چې وي. هغه راته ویل مشکل نشته دی، هر رقم چې ستا زړه وي. په ډېرو زاریو مې خدای پاماني ورسره وکړه. د خوب وخت په خبرو تیر شو. راغلم د لمانځه لپاره. سبا بیا د تل په څېر 11 بجې لاړم مېمانخانې ته چې ویده شم. مسکال مې وکړو، زنګ راغی، په خوشحالۍ سره یې وویل سلام زړګیا، په یاد دې ومه، حال احوال مو سره وکړو. خو د زړګي کلمه را باندې ډېره ښه ولګېده. کیسې مې پیل کړي، راته ویې ویل نوم دې څه دی؟ تو خدای که دروغ به وایې. ما ورته وویل نوم مې پرخه. د پلار نوم مې، د ورونو، د کلي ټول مې ورته سم ور وښودل، ځکه زه نه دروغجنه ومه نه مې دوکه زده وه. یو پاک زړه مې درلوده. دومره مې ورته وویل چې زه ډېره جنګیره یم. هغه راته ویل پروا نه کوي، ډېره مړه ښځه هم خوند نه کوي، لږ جنګ هم ښه وي. په حقیقت کې زه یوه عاجزه جنۍ ومه. دا مې ځکه ویل چې رانه لاس واخلي، خو چې ما څومره بهانې کولې نه یې منلې. هغه راته ویل زما خوښه یې، آخر یې زه رضا کړم چې خبرې به ورسره کومه. نه پوهېږم چې جنۍ ډېره خوش باوره وي که کم عقله. بیا ما پوښتنه ورنه وکړه چې اوس ته ووایه نوم دې څه دی؟ هغه راته ویل نوم مې عادل دی، ډاکټر یمه. ما پوښتنه ځینې وکړه چې د ننګرهار طب پوهنځی دې ویلې؟ هغه راته ویل سیاتامې نرسنګ نه خلاص یم. په ټولو خبرو کې همدا یوه راته رښتیا وویله چې نرسنګ نه خلاص یم. ما ورته ویل ډېر ښه، اوس راته وایي چې واده دې کړی که نه؟ هغه وخندل نه، واده له کومه شو، زه وړوکی هلک یم. ما ورته ویل نه، واده والا ډېر خلکو ته زنګونه وهي، بې واده دومره ورخطا نه وي، پوهېږي چې زه را رسېږي. قسم یې وکړو چې واده نه لرم. ما هم باور وکړو. نور نه زما او عادل اړیکه جوړه شوه. هره ورځ به یو یا دوه ځلې هرو مرو سره خبرې کولې. هره ورځ به 11 بجې د خوب په بهانه مېمانخانې ته تلم، ځکه چې روژه وه، د غرمې غم راپسې نه و. د لمانځه تر وخته به مې خبرې وکړي. بیا به راتلم، کله به داسې وخت چې د ماښام لپاره مې ډوډۍ یا دیګ کوو چې میسج به وکړو چې خبرې کوو. ما به ورېندارې ته سوال وکړو، ډوډۍ مې داشکې اچولې، ورته ګوره زه زر راځم. پټې به مې څو خبرې وکړي او خپل کار ته به راغلم. یوه شپه یې پېشمني کې زنګ ووهلو چې ته ډارېږې چې زه ښځه ونه لرم. دا دی، دا وخت مې هم ته په یاد یې. ما مننه ورنه وکړه. ورته ومې ویل همیشه خوشحاله اوسې، زه ستا په هره خبره باور لرم، ډېر راباندې ګران شوی یې. په خوشحالۍ او خندا یې وویل ما باندې هم ګرانه یې زړګیه، یو ډېرې خوږې خبرې کوي، هوښیاره یې. بیا مو خدای پاماني وکړه. ویده شوم. په سبا یې ټوله ورځ تېره شوه. زما د عادل نه زنګ و نه میسج. ډېره په تشویش شومه. مازدیګر ناوخته مې ورته زنګ ووهلو. اوکې کړ، سلام مې واچوو. د سلام جواب یې داسې راکړو، وعلیکم سلام زړګیه، څنګه یې راته؟ زړه مې یو رقم د ډېرې خوشحالۍ نه ولړزېدو. مننه ښه یم، شکر، خو ته ټوله ورځ چیرې وې؟ زه درپسې خفه ومه. هغه راته ویل رښتیا وایې؟ ما ورته ویل هو. هغه راته ویل زه خو جلال آباد ښار کې ورور سره کار کوم، هغه ډاکټر دی، خپل کلینیک لري، زه هغه سره اوسېږم. نن د ملګرو سره خو ګیاڼو ته چکر ته راغلی یم. ډېر وبخه چې تا ته مې نه وویلې. ما ورته ویل الله دې وبخه، خو یوه ټپه به درته وکړم. جانان مې شته بې جانان نه یم، جانان مې شته بې جانان نه یم، د خوږیاڼو په چکر تللی را بشینه. ډېر خوشحاله شو. بیا راته وویل پوهېږې ما تورې جامې، تور واسکټ او تورې څپلۍ اغوستي چې اوس تا لیدلی وای ډېر ښایسته ښکارم. ما ورته ویل رښتیا څنګه چې د خبرې خوږې او ښایسته دي، همدومره ته هم ښایسته یې. هغه وویل هو. په ټوکه و خندا مې ورته وویل زموږ د ښایست څخه طالع لرو، مور مې ګورګانې هم ښایسته دي او زوم به هم انشاءالله چې ښایسته وي. هغه راته ویل بې غمه اوسه، ښایسته یم. نور یې رانه خدای پاماني واخیسته چې ملګري مې راسره راغلي د جلال آباد څخه، زه به ورشم زړګیه. ما ورته ویل سمه د ټلیفون یې قطع کړو. په سوچونو کې ډوبه شومه چې یا الله اوس مې لیدلی وای. یو خو دا زړګي خوند راکوو، بلې چې لا تورو جامو راته وویل سمه لیونی کړم. په سبا یې سهار وختي زنګ راغلو، راته ویې ویل زه ښار ته راغلم، مایل چې احوال درکړم. ما ورته ویل مننه جانې من چې راته ودې ویل. ښار خو ښه دی، لږ کابل ته نږدې دی. زړه مې خوشحاله شو چې ته ښار ته راغلی.
راته ویل اوس خو سره یاران شو کله به ګورو له خیره ما ورته ویل نه لیدنه خو نه کیږي تا خو ماته ویلي و مرکه درلیږم لیدنه پکې له کومه شوه هغه راته ویل نن مې چې وکتلې په سبا یې مرکه درلیږم یو وار خو دې وګورم ما ورته ویل موږ او تاسې خو د داسې سیمې یو چې مور یا خور په مرکه لیږو هغوی یې خوښوي هغه راته ویل نه زه خو تا په خپله خوښه کومه یو وار دې ګورم چې زما خوښه شوې بیا مرکه درلیږم د مور او خور په خوښه نه کیږي او بله دا چې مخکې له نکاح مسلمانان خوندې او ورونه دي خیر اول به دې د خور په سترګو وګورم ما ډېرې بهانې وکړې اول خو روژه د ټول ایسکریم خانې او هوټلونه بند دي بل بغیر له هغې کرنتین دی هغه راته ویل نه چې هر څومره ته ووایې نه کیږي باید خامخا راسره ووینې د مینې او دوکې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ